دا یو ورو سوال کړی دی چې ښځه خاوند چې په لاره رواني نو یو بل له لاس ورکولی شي او که نه. الجواب زه درته دا ووایم چې ښځه خاوند په لار رواني هغه څه کول پکاري چې دوی په عزتمن ښکاري. دی جواب دی. نو سړی به چې لاس نیوه باره کې څه وایي چې ښځې د خاوند لاس نیولی یا خاوند د ښځې لاس نیولی. اصل خو دا دی چې په دې کې څه حرج نشتی. اصل دا دی په دې کې څه ګناه خو نشتی. ښځې د خاوند لاس نیسي یا خاوند د ښځې لاس نیسي په دې کې هېڅ ګناه نشتی. بلکې کله ناکله به مصلحت په دې کې لکه ګڼه ده، ګاډي دي، خلک ډېر دي او سړی د خپلې ښځې لاس نیولی، دا خو هېڅ خبره نه ده. خو مسلمان له پکار دي چې هغه کوم ځای کې چې دی اوسېږي د هغه ځای د عرف او د عاداتو خیال وساتي. لکه اوس په بعضو ځایونو کې ټولو ځایونو کې نه، په بعضو ځایونو کې چې ښځه خاوند یو بل لاس ورکړي دا خلک یو بده نښه ګڼي. وایي دا د هغه خلکو کار دی د یارانې چې کوي. د یارانې مارانې چې کوي دوی هم په دې پارکونو مارکونو کې او بازارونو کې دغه شان ګرځي. اوس که ته چېرته داسې علاقه کې نو چې څوک د باندې دا ګمان ونه کړي د خپل عزت د ساتلو دپاره بیا یې مه کوه. پوه شو زما په خبره؟ ښه اوس داسې ځای کې ته اوسېږي چې هلته داسې حرج نه دی، خلک یې بد نه ګڼي، خلک دې ته څه په داسې نظر نه ګوري چې دا بد کار دی، هېڅ خبره نه ده. خو عرف او عاداتو ته کتل پکار دي. لکه اوس زمونږ پښتانه، خیر اوس خو پښتانه هم هغه شان نه دي څنګه چې مخکې وو، خو پښتنو په عرف کې دا کار یعنې هغوی ته ښه نه ښکاري که نه ښه ورته ښکاري. موږ ګوره دا نه وایو چې حرام دی. ګوره داسې نه څوک زما د جواب نه دا فایده وایي چې حرام دی او جهنم ته ځي او ګناه. ما ګوره اول کې وایي چې اصل دا دی چې دا کار روا دی، ګناه پکې نشته. خو صرف دومره وایم چې څوک د باندې بدګمانه نه شي او څوک د باندې غلط نوم کښېنږدي نو دغه علاقې د عاداتو او د عرف خیال ساته. زمونږ خصوصا چې کوم هغه پښتانه دي چې هغه په کیلو کې دي یا اوس هم د هغوی هغه عادات او تقالید هغه شان سخت دي، نو په داسې علاقو کې چې څوک ښځې له لاس ورکړي نو هغه ته خلک په ډېر دغه نظر ګوري، په بد نظر چې دا ولې د دې له لاس ورکړو او دا به چېرته د څوک راوستي والعیاذ بالله یا داسې نورې خبرې شروع کړي که نو په دې ځای کې به احتیاط پکار دی. او چې کله تا ته پته وي چې عام دلته څوک دې ته بد نه ګوري او دغه د خلکو عادت او طریقه دی چې په لار او بازار کې روان نو بیا هېڅ خبره نه. خو دا بعضې ښځه خاوند هم په دې بازار کې یو بل ته سم خواږه شي، دغه ځای کې به یو بل لاس ورکړی او یو بل نه به سم جوخت او شي او ته به چې دوی کور کې یو ځای نه وي. نو حالاتو ته کته پکاري، موقع ته کته پکاري، خلکو ته کته پکاري. مسلمان ګوره دروني هر کار یې دروني، مسلمان دروني او هر کار یې صحیح دروني. ځکه موږ دا آداب تاسو ډېر زیات بیانوو وخت په وخت په هر درس کې چې دا آداب سړی په ځان کې راولي نو هغه دروند انسان ته جوړ شي، یو دروند انسان ته جوړ شي، یو ښایسته انسان ته جوړ شي. نو الله یې دا شرعي آداب په موږ کې ټول راولي.